اوس هم زما په ګاډي کې د 25 लाख रुपए بیگ د حاجي صاحب پروت دی. مونږ چې نن دا پریس کانفرنس کوو دا مونږ ولې کوو د دې وجه سره کله چې مونږ ډي آی جي صاحب مونږ ته کال وکړو مونږ ته تصویر راولېږل چې دا تصویر دی ستاسو کس بادیاب شو تاسو مال افیس ته راځئ. کله چې مونږ هلته نه روان شو ډي آی جي صاحب زموږ نمبر نه اوچتولو ډي پي او زموږ نمبر نه اوچتولو ډي ایس پي شاهد چې هغه به 2 منټه پس مونږ انفارمیشن راکول هغه زموږ نمبر نه اوچتولو. یاره په دې لږ ساعت کې څه قیامت راغو چې تاسو زموږ نمبر یې نه اوچتوئ اخر زموږ ګناه څه ده اوسه پورې تاسو مونږ سره په رابطه کې وئ مونږ به هر شی تاسو سره شیر کولو اخر مونږ نه څه چل داسې وشو مونږ ته خو پته نه وه دې کې چې مکته یو پریس کانفرنس شو مونږ ته خلکو ټیک کو چې دلته نه یو وفد روان شو چې کله وفد روان شو مونږ دا وی چې لکه مونږ څوک یو تاسو دویم وفد سره پار راځي دا خو د انسانیت خبره د سیاست خبره خو نه ده کنه تاسو چې دا منډه دا وفد کم انرژي ویسټ کوي نو دته چې تاسو دا سړی ساروي دی خو مونږ سره نږدې مونږ لرا کې چیزو کنه خو بدقسمتي دا دی چې دلته کې مونږ په هر یو شي کې سیاست کوو په هر شي کې پوینټ سکورینګ کوو مونږ چې کله الته کې لاړو نو ما الف خان شیرپو سره رابطه کوم الف خان ته وي خدای شته ډیر زیات په دې باندې اپسیټ په دې باندې چې بای مونږ تاسو رونه یو تاسو کشران یو د چانه به مشران یو تاسو چې راځي مونږ ته فون وکړي چې بای تاسو ورشه کسراوله خو بیا مې الف خان سره چې خبرو شنه الف خان ته مو چې تاسو کله دا کسر بازیابوي لکه د ډي پی او په افیس کې ناستو تاسو ته هند اوور کوي نو مونږ تاسو سره نیدو مونږ ته وکال راکې مونږ تاسو ته درشو مونږ دې ته ناس ویټ کوا جواب نه راکو دې کې ډي ایس پی مونږ ته تصویر رولېږلو چې ما دا کس تاسو کسانو ته حواله کو ما په هغه ډي ایس پی سره خلو ول چې رورې مونږ سره دغه په جړا شو تا چاته دا کس حواله کو او چې دا وفد راغلی نو ماته مونږ دلته سره پر راغلو چې دا کس دی لور کولو خو خیر هغه الته کې خلکو ته ځان شرمولي نو مونږ هغه سره صرف دومره وی چې دا تا ډېر غلط کار وکړو ما الف خان ته ټلیفون وکړو الف خان ما ته وی چې یاره مونږ ور روان یو ما وته وی چې الف خان مونږ تصویر وکړو تلته موجود دی الف خان ما ته وی چې یاره ما ته د برنا دا ویلی شو چې دې ځان سره مو ورواله دې بای پاس هغه ریکارډینګ مونږ سره نوم د چانالو نوم نالو د چا بیزتی نه کو چې هغه کم کسان یاد کړي چې اچان ما ته وی چې دې ځان سره مو ورواله لکه دا تاسو ته دې لپاره وایم چې دا مونږ دوکه کوي دا زمونږ د مشران مونږ همیشه دوکه کوي او مونږ په تیاره کې ساتي ګوره جی تاسو 25 کیلومتر ګوره جی 25 کیلومتر مونږ په سیلاب کې پیاده مزل کړی دی داسې ځایونه ته مونږ ته نیو چې هلته مونږ تصور نشو کولی مونږ دا خپل د څه نه رسټو شوي نیو تاسو ته د خبرو کولو مقصد دا دی چې د دې کور بل یو خبره پکې چې کله دا دغه هلته نه فضل جان کله را روان شو نو فضل جان غریب خو د یو جیل نه راووتو څه کسانو سره کېناستو هغوی ورته هلته نه یو ریټ چالو کو او هغه په میډیا باندې خبرو وکړه چې دومره څوک نو چې ما پسې 2,30,000 روپۍ راوړی وې اوس هم زما په ګاډي کې د 25 लाख روپۍ بیگ د حاجي صاحب پروت دی نه جی زه ته خبره کوم دې نه علاوه تاسو خبره کوم دې نه جی ځکه 8-9 लाख روپۍ 8-9 लाख روپۍ دا زمونږ هلته خرچه شوې ده ټیک شو دلته هغه ډرایور موجود دی زه تاسو ته خبر دی لپاره کوم چې لکه مونږ د هغه جون غوښتو مونږ د هغه دپاره په هر لیول لګیاو اخره کې مونږ دې حد ته ورسېدو چې مونږ ډي آی جي صاحب سره چې کله کېناستو هغه ته مونږ ډي آی جي صاحب که ستا د پولیس نه دا کار نه کېږي مونږ نه دا پیسې والا ډي آی جي صاحب مونږ ته وویل که کار په پیسو مو شو زه به تاسو ته دې نه واپس پیسې رالم خو دا کار به هر قیمت باندې کوو نو دې نه علاوه دا مشران ولاړ دي که جی